نو چې تا زما د ایجوکیشن نظام بند کړ وایا پخوا به یو ملک په بل ملک حمله کوله د هغه ملک باندې به ډرون کو کاری صاحب وره په هغه ملک به ډرون کو په هغې کې به خون ریزي کوله په هغې کې به بم بلاسټینګ کو اوس سیسټم بدل دی اوس فارموله بدله ده نن د وار د گزار طریقه بدله ده یو ملک د بل ملک معیشت تباه کوي یو ملک د بل ملک نظام تعلیم تباه کوي په ایمان وایا پاکستان کې ایجوکیشن متاثر شو که نه ملک د الله رضا لپاره وایي ښه که نه ښه ہوم ورک نه پیریډونه نه کلاس روم نه سرجم پبجي کوه سټوډنټ هم پبجي کوه ټول پبجي والا دي پبجي کې کم سټوډنټان چې د موبایل گیمونه کوي دی په موبایل کې لګیا دي شوټر دی ډزې کوي اوله اوله پایټ کوه اوله ته د موبایل مجاهد راشه چې میدان کار ذات لري بوزم چې تا ته زه د ډز او د پایټ ځای وښیم توجه د خیرن بچیا اور کم کس چې گیمونه کوي پبجي کوي راکړه چې پریکټیکل د تو که موبایل راکړه بل راکړه پرې ته خو ریکارډینګ کوي بیا یې واپس درکوم کنی نه درکوم ځه توجه کم سټوډنټ چې د موبایل گیم کوي په دې گیم کې په پبجي کې پری فایر کې یو کارټونی څه شي د کارټون باره کې د عقیده کامن ذهن دا د 2021 کې دا ایجوکیټډ دی توجه د کارټون باره کې دا عقیده لري دی وی دا زیم اټس می هغه ته بر انګلیش کې لیکلي چې می نه پهله د ځان کارټونی کو نه پبجي والا ته بدن نه پسټول کارټونی وای سبا ورته وای وایا وایا اور ا کارټون چې منډي وي دی وی دا منډي زوام کینه مړه اچ شوټ کول کوي دی وی دا شوټ کو اور ا کارټون چې گاډي موټر چلی دی وی دا موټر زه چلم اور ا کارټون چې مړ شي په پبجي کې دی وی زه مړ شم نو مړ له خزنی کانه تړم خزي پسې بدیډون کوم کته زمانه واده گیم کاو کرکټ کوا هاکی کوا پټ زه الحمدلله ثواب پنت خ کړنګېدل کرکټ کوم کرکټ کنه ګناه ده زه کرکټ کوم لیکن بیٹنگ کم کوم زیات تر بالنگ کوم بالنگ کم چینج پیس کوم کرکٹ کوا ہاکی کوا فٹ بال کوا کبڈی کوا ادیزو والاو پخوا به خلکو کبڈی کوله اوس کبڈی نه کوي د کبڈی ټیم شته په ادیزو کې هوایا ما په پینڈے کی بیان کو ما پینڈی والا تو میں کبڈی کا ٹیم ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کہا پہلے تھا اب نہیں ہے میں نے کہا مجھ سے پوچھو کیوں نہیں ہے آپ بھی پوچھو کیوں نہیں ہے پوچھو میں نے کہا ما پخوا کورنی غوړیو او کورنی چرګان ناغي کبډي کولی شو او څوک چې پاره می چرګان خوري کنه ادا کبډي نشي کولی په ما دیو سم پاره می چرګو خوړ خیرن بچیا بیا وای مولیان حق نه وای مولیان بخاوري حق وای چې ته په پاره می خوراک کې هایبریډ ته ما ته کورنی چرګ کې چې بیا حق ویم کنه ویم دا خو د خوراکو اثر دی چې خوراک څومره پاکو داغي اثر په عبادت دی دوا عبادت کې به لذت خلق د عبادت د قبولیت دار و مدار په اکل حلال دی نن په کاروبار نظر واچو څوک سنگل شات تبا کړ څوک ډبل شات تبا کړ ادیزو والو ډبل شاه والی نه وي وایا زه ډبل شاه پسې کړی د تعلیم ډبل شاه دا څومره ګولډن او بارګین پراپرټي والو وګونه کولاو کې ووره انډر پلے څه شو پراپرټي والا انډر پلے کوم د بیع او د شراء فقه حنفي 14 اصول ذکر کړي ته چې دکاندار او تاجر تعالی د بیع او شراء دا 14 اصول معلوم دي د عمر سے په دور کې باغ سړی بازار ته نه راته چې د بیع او شراء په اصول باندې پوهیدو اوس کور کې بیٹک نم خلک دکان جوړ کې چپس او پاپړ راځوړند کې وای زم دکاندار شو دا په پاپړو دکاندار شو په چپسو توجه حرام سیدل چې څوک حلال نوم کې دی حلاليږي حرام سیز چې حلال نوم کې دی حلاليږي لکه دې نوم ته وګوره په مضاربت کې مسله دا د قاعده دا ده کتابونه لیکلي چې ما دې لک تاسو نوم دی قاسم لما پیسې ورکړي زما په پیسو به ته کاروبار کوي دې ته مضاربت وي چې پیسې د یو کسي کاروبار په بل کې دې ته څه وي خو په مضاربت کې شرط دا دی مولوي صاحب چې مبيعه به معلومه زما په دې پیسو ته څه کاروبار کوي ما ته به وایي چې زه پیدا کاروبار کوم دې ته وایي مبيعه اوس تاسو قسم بالله وای ایجنټ په ایجنټ چاته پته و چې زما په پیسو څه کېږي ووایه که نه ووایه مبیعین څوک خبر نه و چاوي مونږ په د هیرو کاروبار کوم او که نه دا جوړ نیویارک دی هیري دلته ٹیپر نه ملاوي تو د هیرو کاروبار کې توجہ हाँ माते कसी पुराने नए पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हो मैं पुराने पाकिस्तान में परिंदे उड़ते थे नए पाकिस्तान में पीठ रूल उड़ रहा है तवज्जो सबरों का पता बदल और
حرام سیز څوک حلال نوم کې دی حلالېږي زر زر چرس حرام دی چرس دا چې کم چپ دی ورته حلال وایي چرس 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 په زور و چرس ولې تی د الله په شان خوري سو چرس اور په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاويږي دارو حلال دی وای دارو دارو چرس دارو اوس په ایمان وای چرس د دارو وای کنه وای کنه وای چرس د دارو وای سار وختي به رواني ځان به ګرای چرته دی ارجزم داري تزم خیر دی دارو راوړم ته جوړوه میډیکل سٹور ته روان دی دارو خو په میډیکل سٹور کې 400 ته دارو وي بشیر جان صاحب رشوت ته چه پانی وي چه پانی پروژه کې وته بیا کجوري وي سود ته منافع وي جهاد ته دهشتګردي وي څه شي نمونه دی ورله بدل کړ توجه خاتم الانبیاء 27 غزواتو کې شرکت کړو وای کنه زمونږ پیغمبر دهشتګردو وایا دهشتګردو تور راغستو دهشتګردو ظالم کم خوازی دا تا کم ایجوکیشن حاصل کړي تا کم تعلیم اولاد بچو صحیح تربیت کو زندگی د سنت مطابق نه پبجی پری فایر لای لډو د دینه بایکاټ کو خرافات پریږدو ته چې د مهنګای دا چې مهنګای همه بالکل نه یې ها دا راته وای دا سیرګټ فضولیات ته ضرورت دي نسوار ضرورت ته فضولیات دي زمنګ مال په فضولیات ډیر خرج کی په ضرورتو دا نن چې موږ تاسو پریشان یو کنه دا چې غو چې مهنګای ہے دا موږ فضولیات له پریشان یو فضولیات پوری نہیں ہوتی ہاں اگر د ضرورت وعده خراب کړي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها گاڑی په ضرورت کې الله به درکې کور په ضرورت کې الله به درکې اور وادم په ضرورت کې الله به درکې دا چا چې ودونه نه دي کړي او دا خواري خوري ولې دي الله د ټولو د ودونو تنظیم وکي خو چې دا چا ودونه شوي دي او بیا هم د کور نه راشړلې دي او دا مخ ته راغورځېږي خفا اور پریشان دي اور کور کې اتفاق اتحاد مینه محبت او جوړ نشته سارو مخاب په کور کې د ښځې او خاون پاینل میچونه دي الله ور د اتفاق اتحاد نصیب کی بهر حال پدا خبر اکتفا کوم مساجد مدارس آباد کو مراکز آباد کو اسکرون آباد کو خانقاهونه آباد کو سنت مطابق جون تر اولاد بچو ته قرآن خیب ان شاء الله د ختم نبوت دی پابه سوک سوک ان شاء الله زمون نمونه اسلاف جانشین اکابر علماء دیوبند فضیلت الشیخ سید و مرشدی ہر دل عزیز شخصیت ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم و پویا ذاتهم انشاءاللہ اغی تشریف اوری کړی دا اغی با مختصر دعائیہ کلمات او بیان بکی پدا خبر باندې اکتفا کوم نموت سره رہے